چې کوم ځای له به وروځي نو ښار له به وروځي خالي دغه نه دي ذکر کړي دا کتاب والا په هغه ټیم کې د عینو مینه نه وه جوړه سوې او دغه شیوخ پیدا سوي نه وو او زموږ په نیز باندې علمي غیب چاته ثابت نه دي چې هغه عالم دا ویل وی چې یو به الله صاحب وي بل به مفتي اطمینان صاحب وي بل به شیخ نظم احمد صاحب خدای پاک د دې ټولو عمرونه دراز کړي الله پاک دې نورم خدمتونه ډېر کړي خالي د دې نمونه نه دي اخیستي هغه زموږ عقیده دا ده چې علمي غیب چاته نشته بس نور دا یو عینو مینه نه ده ورمعلومه که دا ورمعلومه وای بالکل زه دا رقم عبارت تر پېښوم چې هغه وایي جیب عینو مینه د دنیا نور خلک به څه وایي چې زموږ د اختلاف دغه طریقه په یو علمي مسله کې اختلاف او خلکو ته خنازیر ویل یعنې بیا چې د کوچنیو طالبانو چې د بلوچستان طالبان وایي دا خو ډېر کوچني طالبان کوچنیو طالبانو ته چې اختلاف پر دا رقم ورښول کېږي بیا پسې ګورئ ټول دیوبندیان ټول اهل علم ټول مسلمانان دي وګوري چې د دغو خلکو مکمل کار یا ښکنځل دي یا پوچ ورد دي یا دا خبرې دي دغو ته دا استادان دا تربیه د جکشنوالي څه په دا اوس کې ما داسې روایت لیدلی دی یو سړی دی پر رسول الله مبارک یې درواغ ویلي دي د الله پر رسول یې ویلي دي او د وادي صعیب روایت یې ویلی دی درواغ دی د الله پر رسول درواغ دی یو څوک دی ووایي چې د چا پر اکا پر لوی کاکا پر کوچني کاکا پر بل کاکا باندې درواغ ویل شي دا سړی به څه وایي دی د الله پر رسول دا درواغ ویلي دي نو زه به ورته وایم چې دی خنزیر دی زه به ورته وایم چې دی کاذب دی نو خطا وتلی دی بس ځان به اصلاح کړي دی که نه یې په خبر که ستا دا پن نه دی زده پر دا رقم تبلیغي باندې پایبندي واجب ده چې شریعت یې وکړي چې نه یې په خبر ولې ګایږه دا خو دغه شی دی چې ته نه یې په خبر کې ګایږه نو جاهل بیا تبلیغ نشي کولی ته په دا مسله کې جاهل ولې کوې دا تبلیغ چې د جاهل بند دی هغه د دغه رقم خلکو د بند دی چې د وادي صعیب په روایت کې جاهل یې مې وایه او ډېره اغربه اعجبه اندره دا ده چې دا به زه د تصوف په کتابو ثابته کړم دلته بیا زه یوه وقفه کوم چې ګورئ دا خلک چې پر اسټیجونو ودرېږي چې په جلسو کې ودرېږي چې په کتابو کې خبره کوي بیا وایي تصوف نو د اهل تصوف زده کوي د دې څه مراد غرض دا دی چې یعنې زموږ څه تصوف واخلي نو ستاسو د چېش تصوف واخلم خو اوس به زه دا کتاب ښکاره کړم تا چې دغه کتاب نه دی کتل نو تا دا خبره پاتې شوه چې د ناسخ او د منسوخ دی دا ما په اشاراتو د دې جواب ډېر مخکې کړی دی انشاءالله بیا به صراحتانه هم وکړم او د سیوطي رحمه الله او د نور هغه دغه کتابونو چې هغه د جاهل په تبلیغ کې خبره کوي د هغو جواب هم پر موږ قرض دی انشاءالله دا نو تا چې دا کتاب نه دی کتلی او پر اسټیج ولاړې او بیا نارې وایي چې تصوف نه باید د اهل تصوف څه واخلي وروره ستاسو تصوف نه زده کېږي ستاسو د سروري چهارشنبې څاښتونه زده کېږي ستاسو د قرآنو خلک ایستل دغه شی زده کېږي ستاسو په میلاد کې چانده زده کېږي پر سلامو خوا زده کېږي ستاسو دین نه زده کېږي هغه که د تصوف نوم دی که د تبلیغ نوم دی که د حدیثو نوم دی که د فقه نوم دی او دا دروس به انشاءالله العزیز ولس اتلس اول به د صوفیه کرام کتابونه دا موضوع د په شپږو قسمو کتابو کې د تصوف کتابونه چې ما شروع کړې ده د امام غزالي رحمت الله علیه د عقایدو کتابونه د تفاسیرو کتابونه شروح الحدیث او پر بدعو لیکل شوي کتابونه او فقه په دې شپږو سرو فنونو کې په کتبو متعددو کې دا مسأله په مختلفو عباراتو باندې ستا زه به د دې ټولو څه وایم اشارتان وایم چې ما ته هغه خط معلوم دی چې من محبان شریعت والطریقت الى محبان شریعت والطریقت ما ته هغه ځای معلوم دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم أزما دير محترم ومعظم ومكرم دیوبندی منهج علماء طلباء عوام ورونو یوه موضوع مهمه موضوع هغه دا وه چې عوام الناس خلک امي سړی تبلیغ کولی سي که نسي کولی دا زموږ یوه مهمه موضوع او مسله وه پر دا مسله پروسش کال ما د یو کتاب سه چې انشاءالله بیا هم زه پیش کړم ابکار الابکار سه حواله پیش کړې وه او په هغه وخت کې ما دا وعده کړې وه چې دغه مسله به زه په ډېرو کتابونو کې انشاءالله العزیز تاسو ته درښیم خو د هغه څه وخت ما وقفه وکړله پرک کال د هغه وجه دا وه چې د امارت خپل لایحه جاري شوه د تبلیغ دپاره نو موږ وویل چې کله نظام دا مسله پر غاړه واخلي نو انشاءالله العزیز مسله حل ده نو ضرورت نشته چې بیا موږ څه خبره کوو بیا یا څوک څه پر وایي کنې انشاءالله هغه حوالې چې زموږ سره دي هغه داسې حوالې دي چې اهل علم بالکل په پوهېږي هېڅ هم نشي پر ویلی نه پر وایي ځکه یو خو د معتمدو کتابو دي
او بل هر جزئیه په صریح عبارت ده. خو بیا هم د فتنې په وجه باندې چې موږ وایو اختلاف نه وي، موږ دا مسله پرېښوله، که نه پر دې ما پوره رساله لیکلې ده. اوس چې بیا کله علما کرام، شیوخ او د ملک په سطحه، د امارت په سطحه غټ شیوخ هغه چې تبلیغ ته ولاړو، نو پر هغه باندې ځینو خلکو اعتراض راپورته کوي او هغو ته ډېرې سپکې سپورې وکړي. نو خلکو د هغو شیوخو د لوړ علمي مکان د ډېرو شاګردانو خیال ونه ساتي، ډېر غلطې خبرې ورته وکړي. حتی په خنزیر یې ورته وویل و دا شیخانو ته، په خنازیرو یې ورته وویل، په شیاطینو یې ورته وویل چې یو انسان ته دا نجس العین سره چې عام انسان وي، هغه ویل دا شرعاً څه حکم لري، خو بیا هر پوه سړی پوهېږي، علم نه غواړي. نو اوس موږ مجبور سو چې د خپلو اساتذو علماو دفاع وکړو. هغه حوالې چې موږ نه غوښتې چې ښکاره کړي، هغه به اوس حتما موږ ټولې په خپلو دروسو کې ښکاره کړو. نو زه قبل در دې چې حوالې ته داخل سم، 4 امور دا ما وعده کړي و ستاسو سره، ټولو دیوبندیانو ورونو سره ما دا وعده کړې وه چې دغه 4 امور زه په کتاب یو جز در ثابتوم، په معتمد کتاب او په ډېر پخواني کتاب. بهرحال چې دا کتاب کوم کتاب دی هغه خو به تی بیا وویني، اعتماد څونه باندې ستا هغه به هم وویني، او د کوم فن سره تعلق لري هغه به زه وروسته وایم. 4 کومې خبرې دي؟ یوه دا خبره ده چې علما به تبلیغ کوي. دویمه دا خبره ده چې علما به په تبلیغ پسې وروځي کوي. بیا داسې نه چې العلم یؤتا، داسې نه، بلکې په تبلیغ پسې به وروځي به علما. که ورونوځي غاړې یې بندې دي، ګناهګاره دي. دا یې 2 خبرې. بیا چې کوم د علم یوتا والا اعتراض دی، هغه دې بیا پر هغه کتاب وسي، اگر چې موږ ته جواب معلوم دی خو موږ یې نه کوو، اسانه دی خو موږ یې نه کوو، ځینې خبرې موږ نه کوو. درېیمه خبره دا ده چې کوم ځای ته به ځې، یعنی چې دغه عالم یا عام مبلغ دا تبلیغ کوي، نو دی به کوم ځای ته ځي، اول به کومو ځایو ته ځي. نو دا به هم زه په کتاب درته ثابته کړم چې کوم خلک چې اول ځي د هغو دپاره اول د خپل ښار دی، ښار له به ځي. دا خبره غلطه ده چې ولې هغه ساراله نه کلاس. 4مه چې زموږ اصلي او بنیادي موضوع ده هغه دا ده چې د عوامو تبلیغ دا جائز، بلکې په بعضو صورو کې واجب دی. علم دغه علم چې مروج د سند علم دی چې دونه سبقان به ولي، دا نه غواړي، بلکې دونه علم غواړي چې خالص دی په دې خبر سي چې په کم امر چې زه امر کوم چې خلکو ته هم دا کار وکړه، دته به دونه علم وي چې هغه کار به ښه کار چې دی وایي چاته یې وکړه. دونه علم غواړي، او د دغه خبرې به زه حواله ده کوم، عام علم نه غواړي. دغه 4 خبرې ده. دغه زه چې عبارت شروع کوم د دې لا مخکې یو وار بیا په ډېر افسوس وایم چې د طالبانو دغه تربیه وي، د استاذ د طالبانو په مخ کې ولویو خلکو ته دغسې القاب وي چې استاذ یې وایي، طالبان پر خاندي، او خبره دا یي چې د لویو مشایخو سره یو اختلاف رای. نو آیا دا به دا زموږ پښتني خلک، دا زموږ مسلمانان، دا زموږ د افغانیت، دا به د دنیا نور خلک به څه وایي چې زموږ د اختلاف دغه طریقه په یو علمي مسله کې اختلاف او خلکو ته خنازیر ویل، یعنی بیا چې د کشنیو طالبانو چې د ګلستان طالبان وایي دا خو ډېر کشني طالبان، کشنیو طالبانو ته چې اختلاف پر دا رقم ورښول کېږي، بیا پسې ګورئ ټول دیوبندیان، ټول اهل علم، ټول مسلمانان دې وګوري چې د دغو خلکو مکمل کار یا شکنځل دي یا پوچ ورد دي یا دا خبرې دي، دغو ته دا استادان، دا تربیه د دې کشنیوالي څه دا رقم وکړي. او په کار دا دی چې د دغو تربیو نظام د دې مسؤل دی، علما د دې مسؤل دي، عوام د دې مسؤل دي چې خپل زامن په داسې مدرسو کې نه کړي، او علما د دې مسؤل دي، نظام د دې مسؤل دي چې د طالبانو چې داسې تربیه کېږي، د دغه خلک چې د طالبانو داسې تربیه کوي هغوی پوه کړي چې دغه علم نه دی دا چې خلکو ته وښایست. سړی و کشنیانو ته دغه رقم تربیه نه ورکوي چې هغه
ته لوی علما، لوی مشایخ، لوی محدثین اگر چې اختلاف رایه دی ورسره، اختلاف زموږ د ډېرو خلکو سره شته نو بیا به هغه خنزیر په داوس کې ما داسې روایت لیدلی دی، یو سړی دی پر رسول الله مبارک یې دروغ ویلی دي، د الله پر رسول یې ویلی دي، او د وادي صعیب روایت یې ویلی دی، دروغ دی، د الله پر رسول دروغ دی. یو څوک دی ووایي چې د چا پر اکا، پر لوی کاکا، پر کوچني کاکا، پر بل کاکا باندې دروغ وویل سي، دا سړی به څه وایي؟ دی د الله پر رسول دا دروغ ویلی دي، نو زه به ورته وایم چې دی خنزیر دی، زه به ورته وایم چې دی کاذب دی، نو خطا وتلی دی، بس ځان به اصلاح کړي دی بعد. کنی د الله پر رسول دروغ ډېره لویه ګناه ده. که نه یې په خبر، که ستا دا فن نه دی زده، پر دغه رقم تبلیغي باندې پایبندي واجب ده چې شریعت یې وکړي. چې نه یې په خبر ولې ګایږه، دا خو دغه شی دی چې ته نه یې په خبر کې ګایږه، نو جاهل بیا تبلیغ نشي کولی. ته په دا مسله کې جاهل ولې کوې؟ دا تبلیغ چې د جاهل بند دی، هغه د دغه رقم خلکو د بند دی چې د وادي صعیب په روایت کې جاهل یې مې وایه. دا د دغه رقم خلکو د بند دی، د دغه رقم خلکو د بند دی چې وایي چې لمونځ فرض دی، لمونځ وکړه، غلا مه کوه. دا به زه په ډېرو کتابو درته ثابته کړم. او ډېره اغربه اعجبه اندره دا ده چې دا به زه د تصوف په کتابو ثابته کړم. دلته بیا زه یوه وقفه کوم چې ګورئ دا خلک چې پر اسټیجونو ودرېږي، چې په جلسو کې ودرېږي، چې په کتابو کې خبره کوي، بیا وایي تصوف، نو د اهل تصوف زده کوي. د دې څه مراد غرض دا دی چې یعنې زموږ څه تصوف واخلي. نو ستاسو د چشت تصوف واخلم، خو اوس به زه دا کتاب ښکاره کړم، تا چې دغه کتاب نه دی کتلی، نو تا دا تصوف خو نو دغه معنا ده چې دا تصوف به عملي م کوې، د دې تصوف د کتابو سره به دې ډېره رابطه وي. نو ستاسو زه د چشت تصوف واخلم چې ته په دا دونه د تصوف په دا مغز نه یې خبر، د مغز په کتابو نه یې خبر. زه و خپل مقصد ته شوه کېږم. غرض مو دا و چې 4 حوالې، یوه دا وه چې علما به تبلیغ کوي، دویمه دا وه چې پسې وځي به کوي، به که نه ووتل ګناهګاره دي، درېیمه دا وه چې کوم ځای له به وروځي، نو ښار له به وروځي. خالي دغه نه دي ذکر کړي، دا کتاب والا په هغه ټیم کې د عینو مینه نه وه جوړه سوې، او دغه شیوخ پیدا سوي نه وو، او زموږ په نیز باندې علم غیب چاته ثابت نه دی چې هغه عالم دا ویل وی چې یو به مفتي نجیب الله صاحبي، بل به مفتي اطمینان صاحبي، بل به شیخ نظر محمد حقاني صاحبي. خدای پاک د دوی ټولو عمرونه دراز کړي، الله پاک دې نورم خدمتونه ډېر کړي. خالي د دوی نمونه نه دي اخیستي. هغه زموږ عقیده دا ده چې علم غیب چاته نشته، بس نور یې دا یو عینو مینه نه ده ور معلومه. که دا ور معلومه وای، بالکل زه دا رقم عبارت در پېښوم چې هغه وایي جیب عینو مینې دا ستوی پر ما قرض دی، اوس به ستې مې خپل قرض واخلي. او په یو کتاب کې نه، په ډېرو کتابو کې. او څلرمه چې زموږ بنیادي مسله ده چې پر هغه بیا ډېر دروس کېږي چې د عوامو تبلیغ جایز په بعضو صورو کې واجب دی، او علم اندازه دا د سند علم نه دی، بلکې د علم اندازه دونه ده چې پر هغه مسله چې دی د کومې مسلې تبلیغ کوي، د هغې مسلې به دی علم لري. باقیه یوه دا خبره پاتې سوه چې د ناسخ او د منسوخ دی، دا ما په اشاراتو د دې جواب ډېر مخکې کړی دی، انشاءالله بیا صراحتاً هم وکړم. او د سیوطي رحمه الله او د نورو هغه دغه کتابونو چې هغه د جاهل په تبلیغ کې خبره کوي، د هغو جواب هم پر موږ قرض دی انشاءالله درکړم. کوم کتاب چې زه یادوم افسوسناک باید پر خپلو ځانو وژاړي، او دا تصوف چې دی دعوه کوي باید ترک یې کړي. په دا کتاب کې د دې کتاب نوم دی احیاء علوم الدین د امام غزالی رحمه الله. نو تا چې دا کتاب نه دی کتلی او پر سټیج ولاړې او بیا نارې وایي چې تصوف نو باید د اهل تصوف څه واخلي، وروره ستاسو تصوف نه زده کېږي، ستاسو د سروري چهارشنبې څاښتونه زده کېږي، ستاسو د قرآنو خلک ایستل دغه شی زده کېږي، ستاسو په میلاد کې چانده زده کېږي، پر سلامو خوا زده کېږي، ستاسو دین نه زده کېږي. هغه که د تصوف نوم دی، که د تبلیغ نوم دی، که د حدیثو نوم دی، که د فقه نوم دی، هغه نه زده کېږي ستاسو، ځکه پر تا دغه کتاب لا پټ دی. او بیا به زه بل کتاب به درځم، هغه به درځم ډېر ازهري، هغه به هم د دې انشاءالله هغه ته به هم بیا ګورو. دا امام غزالی رحمه الله دی، دا نه د دیوبند عالم دی، دا نه حاجي عبدالوهاب صاحب دی، دا نه مولانا زکریا صاحب دی، دا امام غزالی رحمه الله د تصوف امام دی. او د ده شاوخوا نه 900 کاله کېږي تېر سوي. او اوس د ده عباراتو ته وګورئ. د ده کتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر په 2م جلد په دغه تبه کې ده، زما سره چې را سره ده دا تبه مکتبه رشیدیه سرکي روډ کوټه 6 جلده دی، د دې 2م جلد کتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر دا کتاب به راوړوي. د دې بعد نو په دغه ځای کې نه دی، دا کتاب به سړی د رقم خلاصوي، بیا به ګرد وایي
ټول به وایي باره نو دا رقم نه کېږي چې ته د صوري چهارشنبې په څاښتو اخته یې هغه لیکې یا دې د مارکېټو تعال ورکړی د میلاد دپاره چانده غواړې بیا به نو دا کتاب تا تر دې ستا به زده کېږي یا دا کتاب خوارکی دا رقم د کې لیکلي دي دا خوارکي کې لیکلي ته بیا داسې خلاصوې بیا داسې وایې بیا به ګرد مطالعه کوې بیا ستا په ذهن کې راځي بیا به سر هم په خلاصوې بیا به دې ښه نحو هم زده یي دا مشکل دی د نحو څه ورپېښ دی چې نحو یې نه ده زده دغه کتاب چې دې راواړوئ پر 457 صفحه دویم جلد کتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر کې امام غزالی رحمه الله زما سره دا تبه ده مولوي نصر الله صاحب چې دا د ده سره چې دا هغه تبه ده دارالمنهاج تبه ده نو دلته چې کومه بدل یي هغه به انشاءالله تعالی بیا زه درته ښیم دا کتاب د امام غزالی رحمه الله دی داسې وایي زه د دې عبارت مشروع کې داسې وایم اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف پوسه هر هغه سړی چې په کور کې ناست دی چې هر چیرې وي په دې زمانه کې دی د منکر څخه خلاص نه دی دی په بدۍ اخته دی ځکه چې دی ناست دی و خلکو تعلیم نه ورکوي تبلیغ نه کوي خلک نیکۍ ته نه رابولي فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي أكثر خلق د لمانځه په شرطونو ناخبره په شهرونو کې دي نو د صحراو د کلو په څه حال وروسته وایي ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق بیا وایي وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم واجب دی چې په هر مسجد د هر محله کې به یو فقيه وي چې خلکو ته دین وښیي وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية واجب دی پر هر فقيه باندې چې د فرض عین څخه ځان تاریخ کې فرض کفایه ته ان يخرج واجب دی چې څه شو کی ان يخرج واجب ان يخرج پر چا باندې واجب شي پر چا شي فقيه شي وروره خالي ما زنه چې مفتي اطمینان درشه فقيه مفتي نجيب الله فقيه شیخ نظر محمد صاحب فقيه دی وای اوس دا نه دي کړی چې دا درې نمونه یاد کړه څلور یا پنځه یاد شل دا سوای ان يخرج واجب تشتي ان يخرج الى من يجاور بلده من اهل السواد دا توجنديس دا بیا د ورسته نورم بیا تفصیل کوي هغه مختار روان ومن العرب والاكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم دا کښنه عبارت وس پرېږدم په اخر کې بیا راځم چې تبلیغ باید څنګه وشي ښه اوس دی وای ټول ګناهګار دي ټول په منکر کې نو ولي او کم خلک دي ټول دوی ډلې یو عالم دی یو جاهل دی اما العالم عالم خو ګناهګار دی ولي فلتقصيره في الخروج دا ينو مين تجنى اما العالم عالم ولي فلتقصيره في الخروج دا په تبلیغ کې وروزنه څوک وای د تصوف امام غزالی د اکابرو د صوفیو سره امام څوک وای نه نیم سوه کاله مخکې تېر شوی دی وای عالم ولې ګناهګار دی فلتفسيره في الخروج دا توري بار وایست دغه زوی مړی یو اوري نه بل په پوهېږي نه بل خدای الله په دماغو کې میلاد بند دی په دماغو کې د څلور چهارشنبې څاښتونو د پیسې بندې دي په هغو کې سوچ بند چې په پوسي اما العالم عالم ګناهګار دی زه نه وایم څوک وایي ولې ګناهګار دی فلتقصيره في الخروج تبلیغ ته وروځي نه واما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم جاهل بیا د علم زده کوي نه ښه اوس نو راځي وكل عامين عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره هر عامي معنا أمي امین نه دی چې درې منټه خبره کوي چې دوه د قرآن توري وایي دا به دې غلط وایي په خو دغه درې منټه خبره کې دا یو امي ویلی دی یو محبت ویلی دا دواړه د قرآن توري دي دواړه یې غلط ویلي محبت نه دی محبت دی امي دی امین نه دی راځي اوس عامي معنا امي سړی عرف شروط الصلاة چې د لمانځه شروط ورمعلوم فعليه فرده لازمه ده ان يعرف غيره
وإلا كنور فهو في الاسم فهو شريك في الاسم. که امید سړي د لمانځه شروط زده کړل بل چاته ور ونه ښول نو دی ګناهګار دی. څوک وایي؟ څوک ښیي؟ امید سړی ښیي. ما خو به نه یې ویلی نه به د دیوبند یو عالم ویلي نه به د اردو کتاب دا امام غزالي به یې نه نیم سوه کاله مخکې دی. وایي که امید سړی د لمانځه شروط زده کړي بل چاته یې نور وښیي چشت دی وایي شریک په اسم کې. دا نور هم پسې وایي راځئ نور هم وایي پر دغه نه ده خلاص دا خو هم صریح ده نور هم صراحت کوي. ومعلوم ان الانسان لا یولد عالما بالشرع. دا معلومه خبره ده چې انسان پیدایشي توګه عالم په شرع باندې نه وي. دی نه چې پیدا د مور پیدا کېږي دی عالم وي. وانما یجب التبلیغ على اهل العلم. واجب دی تبلیغ پر چا باندې؟ اهل العلم باندې. فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. سوای چې په یوه مسله باندې علم راوستی دا نه ده ضروري چې په دارالپلان دارالاحناف د احناف نوم غلط دی سره ته د دې تحقیق وکړې که د احناف نوم صحیح و که دې د اوومې صدۍ واخواته تاریخ درلودی زما سره ملامت ولیکئ احناف غلط دی. د حنفي جمع حنفیه راځي نو په دې وجه زه دارالاحناف محناف نه وایم غلط دی. دا کې زه بیریږم د دې څه چې دا به مخالفینو د دې د عیب جن کولو دپاره استعمال کړی ځکه دا د حنفي جمع چیش راځي؟ قیاسي شیان قیاسي قید ورسره لګوي. زموږ هره خبره دا انشاءالله هر قید علمي دی قیاسي ورسره لګوي. دا غیر قیاسي احناف چې دي دا زموږ سم چې زموږ سم خلک دي اسمه دا قیاسي چې احناف سي بیا بله معنا ده دغه بریلویانو دغه بلاوي نه دي دا د نور خلکو دپاره چې کار کوي. دا زموږ ولې د دې څه زړه دونه لږ دي. که دا خلک نه وای موږ به اوس د منکرینو حدیث خلاف به موږ کار کولی د الحاد خلاف به موږ کار کولی. ټول عمر چې موږ منکرین حدیثو خلاف موږ کار شو کو دا خلک موږ ته خاندي. دا یو سم پلان شده طایفه ده هېڅ شک په دې کې نشته چې دا یو پلان شده طایفه ده چې د اسلام د مبین دین د خادمانو مخ راوګرځي او دوی دا وایي چې موږ مذهب ته ډېر خدمت کړی. دوی دې وګورئ دوی پر سلفیانو باندې ډېر معقول نیوکې علمي کړي دي که موږ کړي دي چې در ما ډېرې کړي ولې او په معقول اندازې په حدیثو کې کړي وي چې صرف پر شیخ الباني باندې چې ما څومره ردونه کړي دي ما نور خو مشهوره زموږ عام علما خو دوی دي چې موږ د منکرینو حدیث هم راګرځي دوی دي چې موږ د سلفیانو هم راګرځي دوی دي چې موږ د پنجپیرانو هم راګرځي دوی دي چې موږ د عرب ګستاخه د اولیاو د منکرینو هم راګرځي او دوی دا بیا لري چې دوی د ژرخیلو پیران ده به مني بیا ته تصوف به د دې څه زده کوې دا غیا دی تصوف به د دې څه زده کوې تصوف به د چا څه زده کوې موږ خو یې د دې څه به زده کوې دوی بیا وایي زموږ څه به زده کوې موږ ته تی په دې نه یاست خبر چې د دې سره مې رابطه وشکړي چې هېڅوک لا نه یاست. ښه راځئ اوس دی څه وایي وانما يجب التبليغ على اهل العلم. تبلیغ پر چا واجب؟ فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. دا نه غواړي چې سند به ورسره شل کاله بیا سبق ولي. فكل من تعلم مسألة واحدة چې یوه مسله زده کړه دا څوک دي؟ هغه په هغه مسله باندې عالم دی. ولعمري الاسم على الفقهاء اشد. خو که چیرې تبلیغ فقها پرېږدي که دا مفتیان پرېږدي که دا شیوخ پرېږدي دا عینو من لور نشي دغه ګناه دا بیا ډېر ګناهګاره کېږي. ولې؟ لأن قدرتهم فيه ازهر ځکه دوی خو پر تبلیغ باندې ډېر قدرت لري وهو بصناعتهم اليق دا د دوی در صنعت پورې ډېر لایق دي. لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش. ځکه کوم خلک چې کارګران چې خپل کار پرېږدي نو معاش به معاشونه به باطل شي. وشأن الفقيه شان د فقيه شان د مفتي عبد الرؤوف اطمینان شان د مفتي نجيب الله الشيخ نظر محمد حقاني حفظهم الله. وشأن الفقيه شان د دغه علماء وشأن الفقيه وحرفته او حرفت د فقيه تبلیغ ما بلغه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی په تبلیغ کې د هغه شی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ته رسیدلی د فقيه شان ده. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. ځکه د هغه علما دا وارثان د انبیاء دي. دلته یوه کوچنۍ وقفه کوم. زموږ وروستۍ ټولې طبعې پاکستانۍ د دې کتاب
او دا رقم د بیروت بعضې تبې په دې کې یوه غلطي سته دا د نسخې غلطي ده. زموږ د دې خلکو سره دغه دی بیا راوایي پر کتاب یې رد وکړي، نو دا نسخه غلطي ده. دلته یو توری کم دی ولیسه او مونږ الله سره ستا په در په هغه کې سته دلته به ولیسه ما په شک ورسره کړ دي ولیسه للانسان ان يقعد في بيته، انسان دا نسته چې دی کښیني په خپل کور کې ولا يخرج الى المسجد، مسجد ته څه وکړي نور وځي. او دا دلیل وایي چې لانه يرى الناس لا يحسنون الصلاه، زه چې ورسم خلک سم لمنځونه نه کوي نو په دې وجه زه چیرې نه ځم مسجد ته نه ځم. دا د انسان لپاره نسته، بلکې دی به څه کوي اذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي، دی به ورځي هلته به تعلیم ورکوي او د دغه منکره څه چې دی دا رقم کوي دغه څه به نهي کوي. وکذا كل من تيقن ان في سوق منکره، هر یو سړی چې دا یقین سو چې په ښار کې یو بد کار کیږي ښه نو دی به څه چم کوي یجري على الدوام، داسې منکر دی چې هغه همیشه وي او في وقت بعینه یا یو خاص وخت کې په مازدیګر کې په ماپښین کې په ماښام کې هلته یو منکر کار کیږي وهو قادر على تغییره او دی قادر وي د هغه پر تبدیلۍ باندې ختمولی سي، نو بیا فلا يجوز له ان يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، دی نسی کولی چې وروره دا منکر کار کیږي زه بس په کور کې کښېنم زه کار نه پلرم نور وځم، دا کار دی نسی کولی، بلکې دی به څه چم کوي بلکې خبره دا ده چې دی به څه چم کوي یلزمه الخروج، پر ده لازم دی وروتل، بل يلزمه الخروج، پر ده باندې چش لازم فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع، كطول دا منکر کار چې کیږي سلبي صد دی نسی ختمولی وهو محترز عن مشاهدته، او دی بیا وایي چې مطلب محترز وي دغه د مشاهدې سه، یعنی دی هغه کار ته ګوري نه کیږي کوم منکر چې کیږي دی به ګوره احتراز ځین کوم زه ورته ګورم نه. ويقدر على البعض، او پر بعضې قادر وي نو لزمه الخروج، بیا پر ده باندې لازم دی وتل. په دې مسله به زه سر در خلاصوم لأن خروجه إذا كان لأجل التغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه. دا مسله ده چې دی وایي ګوره وایي چې زه ورسم سل په سله کې منکر کار شو دی چې زه ورسم 10% زه دی دا کار ختموی سم، خو 80% ته به ورته زه هم ګورم، نو اوس چې زه ګورم دا هم ګناه سوه، او چې دا کار ختموم دا یو لږ نیکي سوه، او هلته هغه ته چې زه ګورم دا ګناه سوه، نو اوس زه به هلک کښېنم نه ورځم ځکه چې ما هغه بقیت ته خو زه هم ګورم، نو په دې باندې دی ترک کوی سي که نه سي کوی. نو امام غزالي رحمت الله علیه دا وایي چې دی به ورځي هغه کم چې دی ورته ګوري هغه یې تاوان نه کوي، ځکه که ده بې له غرضې صحیح ورته کتلی نو بیا تاوان و. اوس خدای د دې دپاره ورځي چې دا لږ خیر پکې کولی سي نو دغه لږ مشاهده یې تاوان نه کوي، بس دا عبارت دا رقم دی، د دې غرض دا رقم ښه. وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح، که ستا غرض صحیح نه وي او ته منکر ته ګورې دغه ګناه ده، دغه په دغه حالت کې به بیا ته نه وځي. اوس نو راځئ اوس بیا دی ښه په تصریح درته وایي چې دغه علما یا دغه مبلغ یا دغه فقيه دا به نو چیرې ځي، یو خو دا ده چې باندې واجب دی لازم دی. فحق على كل مسلم، فحق على كل مسلم دا معنی چې عالم به پر هر مسلمان لازم دی، فحق واجب دی على كل مسلم پر هر مسلمان چش باندې لازم دی ان يبدأ بنفسه چې په خپل ځان به شروع کړي فيصلحها نو دا ځان اصلاح بکی، بیا څنګه بیا کوي بالمواظبة على الفرائض، فرائض به مواظبتن کوي وترک المحرمات، محرمات به پرېږدي، بیا به څه چم کوي تبلیغي به بیا كل مسلم عالم نه څوک بیا به څه چم ثم يعلم ذلك أهل بيته، بیا به چا تور شي څوک كل مسلم څوک نه څوک عالم نه بلکې څوک كل مسلم. ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، بیا به چیرې ځي مسایدان، ثم إلى أهل محلته په درېیم نمبر کې محلې والا ښه،
ثم الى اهل بلده بیا بچاته ثم الى اهل السواد ما ته یو خبره دا کړې و چې عالم به وځي هغه اما العالم فلتقصيره في الخروج. دویمه مې دا خبره کړې و چې زموږ مقصودی مسله هغه دا ده چې مطلب عام سړی کوي فكل من تعلم مسألة واحدة. درېیمه مې دا درته کړې و چې فقيه په تبلیغ کې نو خو په دې کې راغله. څلورمه دا مې یو درته کړې و چې کوم ځای له به ورځي. اوس امام غزالي ته ګورئ رحمه الله دی وایي اول خو ځان دویم چشت ثم الى جيراني د چا نمبر یعنی د ځانه بعد اول نمبر د چا دی؟ اول د کور دی، اول د ځان، دویم د چا دی؟ کور دی. ښه راځه دریم ځای د چا دی؟ امسایګان. څلورم محله ده. پنځم ښار. نو اوس ګورئ دا علما دغه درې یا دا شل کسان نو د دې به نیمه کورونه شاید ګر سپی نوم یې نه کړي. ښه نو د ځانه خو دا دی کړی دی په کور کې خو کړی نو خدای همسایګان دي. نو خو امام غزالي وایي ثم الى جیران. دویم کېدلی سي چې د دغه په دا ښار کې خو کورونه خو په ښار کې خو دي نو خو یا به د محله کې کورنۍ یا به همسایګانې یا به د محلې خلک یا د دغه ښار د ښار خلک خو دي نو خو په درې واسطې دغه د دې حق دی چې دی له ورسي. دا چا وویل چې دی به ولاړ سي خامخا به څلور یاران له جریګواله به ځي خامخا به ملا دوست له ځي. نو چې د کندهار خلک دي د کندهار په ښار کې پراته دي چا دی ته د ملا دوست دغه ورکړي چې ته ولاړ سه څلورو یارانو کې دغه زیارت سره دلته دغه یو سړی چې پروت وي هغه ته تبلیغ وکړه. نو خو چیرې به ځي؟ اول حق به د دغه دی چې چا په خپل ښار د امام غزالي صاحب رحمت الله علیه خو نو تصوف نه دغه خلک څه زده کېږي. د امام غزالي صاحب رحمت الله علیه خبرو ته اوس بیا یې ور وګورئ. سر یې په در خلاص کړي چې اول د ځان عکسو بیا د کور عکسو بیا د پړوسي عکسو بیا د مالیې والا عکسو بیا د خپل ښار والا عکس. ښه نو دا ځان و کور خو مشهور و نو خو دغه یې همسایګان دي یا د محلې والا دي نو دا څوک وایي چې دغه حق دی؟ دغه دی داسې وایي فحق على كل مسلم ان يبدا بنفسه. ښه ثم يعلم ذلك اهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جيران. نو دغه به یا همسایګان ثم الى اهل محلتي نو په نوم یې کې به پراته نو خو د څوک ولای. ښه ثم الى اهل بلده نو په کندهار کې به پراته نو خو دغه د ښار خلک. نو امام غزالي وایي دا له ورسنو څوک وایي. نو درېیمه مې دا خبره درته کړې وه چې کوم ځای له به ځي اول باندې نوم یې ته ځي. دا امام غزالي رحمت الله علیه وایي دا عبارت دی بلد هر سړی د سوچ کوي. ښه بیا ثم الى اهل السواد المكتنف في بلده ثم الى اهل البوادي من الاكراد والعرب وغيرهم وهكذا. دا رقم بنو بیا بسيزي الى اقصى العالم دا عالم ګوټ ته بځي. فان قام به الادنى سقط عن الابعاد. که نږدې خلکو تبلیغ کاوه د لرې خلکو غاړې خلاصې دي دغه خو زموږ د ټولو غاړې را خلاصې کړي. اوس نو زموږ د ټولو غاړې خلاصې ځکه خو د دوی ورغلل ځکه د امام غزالي رحمت الله علیه که دوی نه وای ورغلي موږ ټول په ګناهګارو. والا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان او بعيدا. بیا نو ار یو په دې کې دغه که لرې دي که نږدې دي مسؤول ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الارض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على ان يسعى اليه بنفسه او بغيره فيعلمه فرضه. که یو سړی په ټول عالم کې داسې وي چې په فرضو د دینو د اسلام نه وي خبر نو ټول عالم په ګناهګاره دی. هغه چې هغه زده دي چې یا په خپله قدرت لري یا د بل چا په واسطه قدرت لري چې ورویشي او وروی نه شي ټول چشتي. دا به څه چم کېږي ورځي به دا دی نه دی چې العلم یوتا بله مسله ده. دا بله مسله ده دا علم دی دا سروري چهارشنبه نه ده دا علم دی دا کتاب دی. دا سروري چهارشنبه څاښت نه دی چې بس ودې لیکي بالا موضوع منکر روایات سره ایښي دي بالا د څاښتونه واچول د خلکو څه پیسې راټولوي قرآن دې پر سر ورته نیولي خلک در باسي. قرآن د لاندې د ایستلو دپاره نه دی رانازل شوی دا د عمل او د تطبیق کتاب دی دا د رب منشور دی. نو ته چې په دا اخته نو په دغو باندې ته څه خبرېږي. بیا نو وروسته دی وایي چې دا د ټولو نور دغه عبارتګر د په خپله پسې راووایست وایي دا چې په علمي نکتې بیانوي سوالونه کوي جوابونه کوي دا ګرده شیان چې دي در دې ډېر اهم شی دا دی چې خلکو ته د فرایض وښیي تبلیغ له ولاړ سي در درس وایي په خدای دا ډېر ثواب وایي په درس کې په خدای در دې ډېر ثواب دی یا نه دی ثواب چا ویل ثواب. دا امام غزالي رحمت الله علیه وایي ویې ګورئ په دغه ځای کې دا هم وایي دا ته چې دا دونه ډېر سوالونه ورته کوې تفريعات نادرة تعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفاية
ولا يتقدم على هذا الا فرض عين او فرض كفايه وهو اهم منه. امام غزالي څه وایي؟ وایي درس څوک ډېر ثواب لري چې په خلکو ته دا فرض عین او فرض کفایه ور وښیي. څوک وایي؟ په کوم ځای کې وایي؟ په احیاء علومالدین کې دا کتاب چاپ هم دی، په پاکستان کې هم چاپ دی، نایاب هم دی، خو خالق ورپارغېدل غواړي چې داسې ځله خلاص کړي، خوارکۍ وګوري او دا دماغ دی الله پر دا دین در خلاص کړي. نور ګرده کیسه حل. اوس به نو تبلیغ کوي څنګه؟ تبلیغ به دی خلک هم نه کوي چې د الله پر دین باندې پیسې غواړي، په مړو کې جلا غواړي، پر عنکبوت یې جلا، هسې نمونه پرېښي. سروري چهارشنبه بالا نوم دی، بس پر کښېښوي بالا پیداوار دی. دا د دې خلکو کار نه دی. دا به څنګه خلک کوي؟ دا به داسې ویستصحب مع نفسه زادا یأکله، د خپل ځان سره به خپله ډوډۍ وړي لکه تبلیغیان چې وړي. بل به څه چم کوي؟ ولا یأکل من اطعمتهم، د خلکو ډوډیانې به نه خوري چې سلامونه یې لیکلي دي بالا د خلکو څه پیسې غواړي، داسې به نه کوي، بلکې خپله ډوډۍ به خوري. ولې؟ فإن أثرها مغصوب، ځکه اثر د بل د ډوډۍ دا غصب دی، نه وي. زه نه وایم، څوک وایي دا؟ یوه خبره هم زه نه کوم، خالي دا سروي چهارشنبې نوم ما واخیستې، نور دا ګرې دا کتاب خبرې. فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة. کلمه خلکو وکړي دا نورې غاړې خلاص کې نه وکړي ټول ګناهګار. دا اوس د امام غزالي رحمت الله علیه کتاب دی، نیم سوه کاله مخکې تېر سوی دی، صوفي دی. اوس نو دوی وایي یا تصوف وایي، د صوفیانو څه باید زده سي، او په دې کې مراد څوک؟ خپل ځان. ښه نو ته ستا د چیش تصوف دی؟ دا خو مشوره وه. در دې ډېر نادره کتابونه د تصوف ده، در دې ډېر عام کتابونه، در دې ډېرو کبارو صوفیو و عام کتابونه ستا به دغه جدا درست. ته چیش کتلی دي په تصوف کې؟ ستا د شادۍ تصوف سي. ته خو تصوف ټول پر دې را حمل کړی دی چې پیر به ژیره خریلي، که موږ لنګوټې نه تړلې په اسکانو لمونځ نه راپسې کېږي، د دې پیرانو که ژیرې خریل دي مشکل نشته. موږ که لنګوټه نه تړل لمونځ نه دی راپسې، مکروه دی راپسې. دوی به چیش کوي؟ ژیرې به خري. چې ژیره کوم چا خریلي د هغه سره بیعت کېږي. ودې وایي دا ټول علما دي ګډه یو مسله جوړه کړي. زما دې په ذاته خدای قسم چې ورسره ویم خالد ما ټول دې په ګډ سي ګډه مسله دې جوړه چې و د ژرخیل پیر سره بیعت جایز دی. دغه دې تصوف بولي چې د خریلو سره به ته بیعت کوې، د خریلو سره به ته تصوف زده کوې. د هغو کلمه قسم په الله که زده یې. پیرانو سره موږ بېزاره یو، موږ د دې خلکو تصوف موږ نه منو. که مې څوک هر نوم را باندې را باندې شوی، په اخر کې زه یوه خبره دا کوم چې ټول دیوبندیان دي د الله شکر ادا کوي، او زه د الله ډېر شکر ګزار یم. الحمدلله ثم الحمدلله چې ما ته خلک وهابي وایي. ولې؟ دا په دې وجه نه چې زما وهابیان خوښ، ځکه پر وهابیان خو در ټولو ډېر اعتراضونه موږ کوو. دا په دې وجه چې زما رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه، زما شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه، زما خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه د دې فتواګانو سره د خلکو ملاقات وو. دغه فتواګانې چا پر لګولې؟ دغه خلکو باندې لګولې، د دغو اکابرو باندې لګولې. نو زما اکابرو دغه نوم وړی وو، زما د دغه نوم مبارک سره د دې منهجه، زما اکابرو دغه نوم وړی وو سره د دې منهجه، زه په هغو پسې روان یم. د دوی اکابرو زموږ اکابرو ته دغه ښکنځل کول، نو د دې هغه کار دی. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته به دې خلکو خطونه راستول، د دغو کبار دغو نه ښکنځل به کې لیکلي ول چې دا د انسانانو به نه صورت دول بس راته بیانوي، که کومه د پیدې خبره کې وه هغه به زه بیا د ځان لپاره خورم. زموږ هم دغه مسیر کې ښکنځل هم موږ ته کړي ول، کې د ګټې که دی خبره کې وه چې زموږ دپاره دا شی پکښې وو چې مطلب حق خبرو. زما د قسم په رب العالمین چې زه به په هغه ورځ رجوع کوم چې دا د دین خبره ده. زما د په ذات د خدای قسم چې زه به کوم دا کار، خو د دې په هغې کې خالي ښکنځل دي، خالص پچورت دي، خالص فحش ګویي ده. او دا د دوی څه د ګلستان د وخته څه د دوی دا تربیه شوه چې د ګلستانه څه در بخاري پورې سړي ته دا تربیه ورکول کېږي چې سړي ته خنزیر وایه، بل ته شیطان وایه، غټو علماو ته. نو دغه به زموږ په برابر کې موږ. او بله خبره دا ده چې دا فکر او دا تصور دي خلک د ذهنه باسي چې ما ته به پلانې ښکنځلو کې ما به پرېښوي. نه 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 نه، دا تصور به لا ختموي. زه په هېڅ شي لا علاقه باندې بیخي مې فکر مې لا علاقه کې باندې په خوشحاله کېږم چا راکم ښکنځل کوي دي. زه ښکنځل نه کوم، ما به هغې ښکنځل منځل نشته، خو د چا په ښکنځلو هېڅ باک ولاکه کوم، ځکه زه ځوان یم،
زه د هر شي د برداشت زه هر شی برداشتولی شم. زه د خپل دین ته د الله جل جلاله دین ته زه کار کوم. منفعت قسم په الله که لرم او دا بېعزتي زه د رب جل جلاله د دین دپاره وړم، د دغه صوفیانو د دفاع دپاره وړم چې دغه صوفي دي، د دغه مبلغینو د دغه صوفیو د دفاع دپاره وړم، هر ښکنځل وړم. او د دې دیوبند د دې مسیر دپاره زه سر خورم خو مسیر نه پرېږدم، هېڅ خبره په دې کې نشته. او دا دروس به انشاءالله العزیز 18 اول به د صوفیه کرام کتابونه دا موضوع د په 6 قسمو کتابو کې د تصوفو کتابونه چې ما شروع کړې ده د امام غزالي رحمت الله علیه، د عقایدو کتابونه، د تفاسیرو کتابونه، شروح الحدیث او پر بدعو لیکل شوي کتابونه او فقه. په دې 6 سرو فنونو کې په کتب متعددو کې دا مسأله په مختلفو عباراتو باندې ستا زه به د دې ټولو څه وایم او په ښکنځلو منځلو باندې زه بند نه یم، نه پروا په کوم، بلکې طبیعت مې په برابرېږي. موږ بیا دا رقم طبیعت زموږ بیا په دغه برابرېږي چې څوک ښکنځل راته وکړي، ځکه چې ښکنځل زما د چا سره پیسې مې نه دي پر باندې، تربورګلوي نه ورسره لرم، په ذات او په قبیل کې د ده سره نه یم بند، پر مځکه نه یم ورسره بند. د الله په دین کې دی تخریب کوي، دی وشیوخو ته خنازیر وایي، دوی زموږ استادانو ته بد وایي. موږ د هغه دفاع کوو، د دین دفاع کوو، د تبلیغ دفاع کوو. او یوه خبره بل هم زه اخر کې باید ووایم، که چیرې پر دغه استادانو زموږ رد وي نو زه اشارتن وایم چې ما ته هغه خط معلوم دی چې من محبان شریعت والطریقت الى محبان شریعت والطریقت، ما ته هغه ځای معلوم دی. وفيه ما فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.